سلامونه دوستانو، څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې دا ډول HT تمبنیل په خپل موبایل کې صرف په یو کلیک باندې جوړ کړو. دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې د خپل یوټیوب لپاره یا هم فیسبوک لپاره ښایسته HT تمبنیل صرف په یو کلیک باندې جوړ کړئ، نو راځئ دغه ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ چې دغه ویډیو اسانه طریقه درته وښیم. چون تاسو ته ښکاره معلومه ده چې تمبنیل جوړول هم ډېر مشکل کار دی، او همدارنګه دوستانو چون تاسو ته ښکاره معلومه ده چې تمبنیل جوړول ډېر مشکل کار دی او اسانه نه دی، زیات ایډیټینګ ته ضرورت لري. همدارنګه دوستانو تمبنیل کولی شي تاسو ویډیو 80% وایرل کړي، یا هم دوستانو ستاسو ویډیو لپاره مفهوم چې دی عمومي مفهوم 80% چې مهم رول لري هغه هم تمبنیل دی. چې تاسو تمبنیل ښکلی وي هغومره ستاسو ویډیو هم مزیدار ښکاري او هغومره ستاسو د ویډیو وایرل کېدو چانس هم زیاتی. نو څنګه کولی شئ چې ښه ښایسته خوندور HT تمبنیل د خپل ځان لپاره صرف په اسانۍ سره په خپل موبایل کې جوړ کړو. دغه ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ چې دغه ویډیو تاسو ته پوره طریقه درته وښیم. دوستان دې لپاره تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټالوئ. د اپلیکیشن انسټالولو لپاره به راشئ خپل موبایل کې ګوګل ته، کله تاسو ګوګل راخلاص کړئ، په ګوګل سرچ کې به ورته ولیکئ richnews.co، همدغه ویب سایټ دوستان تاسو ولیکئ او سرچ به یې کړئ. کله دوستان تاسو په ګوګل کې دا ولیکه او سرچ مو کړ، تاسو دوستان دغه اولنۍ ویب سایټ راځي، دې کې به لږ لاندې راشئ، د سرچ ایکن ته به دې کې تاسو دوستان ورته ولیکئ فیکسټا. کله دوستان دغه ولیکه او سرچ به یې کړئ. دوستان تاسو ته اولنۍ ایکن راځي، کله چې دا راغی دوستان په دغه کلیک وخلئ، لږ لاندې سکرول کړئ، دلته ډاونلوډ اپشن راځي، په دغه کلیک وخلئ او دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې دغه ځای ډاونلوډ کړئ. کله دوستانو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړ او انسټال مو کړ، اوس به راشئ په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن تاسو راخلاص کړئ. دوستانو کله چې تاسو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړ، ډاونلوډ مو کړ، اوس به راشئ په خپل موبایل کې به دغه اپلیکیشن راخلاص کړئ. دوستانو کله تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاصوئ، اول سر کې تاسو نه لاګین غواړئ، نو تاسو کولی شئ په خپل ګوګل اکاونټ باندې یعنې په جیمیل سره ورته لاګین شئ. نو په دغه لاندې اپشن باندې ورته کلیک ولګئ، خپل په ګوګل اکاونټ سره ورته لاګین شئ. کله چې تاسو ورته لاګین شوئ دوستانو، دغه اپلیکیشن تاسو د ډول صفحه راخلاصیږي، په دې کې زیات تر تمبنیل دي، تاسو کولی شئ د خپلې خوښې تمبنیل پکې جوړ کړئ. خو راځئ دوستان د پورته خوا کې تاسو ته هغه اپشن راځي، دلته تاسو ته ښکاري په دغه ځای کې تاسو دغه ښی خواته داسې چپ خواته راسکرول کړئ، په دې کې بېلابېل کیټاګوریز راځي، مثلا د ګیمینګ لپاره، میک مني لپاره، ایجوکیشن لپاره، کوکینګ، هم داسې ډېر زیات راځي. تاسو پکې د خپلې خوښې کیټاګوري انتخابولی شئ. په دې ټرینډینګ کې تاسو ته بېلابېل تمبنیلز راځي، تاسو په دې اسانۍ سره د خپلې خوښې تمبنیلز جوړولی شئ. خو دوستانو په تاسو په یاد ولرئ په دې کې یو بل مشکل شته، د کوم تمبنیل سره چې دغه خوا کې دغه د کراون په شان د ژیړ ایکن راغلی وي، دغه تمبنیل چې دی دا فیډ دی، دا تاسو ته فري درکول کېږي. بغیر د نور تمبنیل چې دغه ایکن ورسره نشته، ټول تاسو ته فري، تاسو فري کې بالکل جوړولی شئ. مثال په ډول تاسو غواړئ اوس دغه تمبنیل ستاسو خوښ شو، غواړئ دغه تمبنیل د ځان لپاره اوس ځان ته راوړئ جوړ کړئ، په دغه کلیک ورته واخلئ. کله مو چې کلیک واخیستم، دلته پورته کاونټ ډاون راځي، 15 سکنډه به تاسو ورته انتظار وکړئ. کله چې د کاونټ ډاون پای ته ورسېږي، دلته راشئ په دې کراس اپشن باندې ورته کلیک واخلئ او دلته دوستانو راشئ دوباره بیا په دغه تمبنیل ورته کلیک واخلئ. تاسو ته ډایرکټ راخلاصېږي، که راخلاص نه شو بیا په دغه کلیک واخلئ، تاسو ته به تمبنیلز په خپل موبایل کې راخلاص شي. لږ به انتظار وکړئ چې دغه لوډینګ پای ته ورسېږي. نو دا دوستان تمبنیل موږ ته راخلاص شو. اوس په دې کې تاسو چې هر څه چې چینج کول غواړئ صرف په هغه باندې یو ځل کلیک کوئ. لکه دا تصویر زه غواړم چینج کړم، په تصویر باندې یو کلیک ورته واخلئ. کله چې کلیک واخیستل، لاندې تاسو ته دوستان دلته ریفلیس اپشن راځي، دغه ځای کې تاسو ته ښکاري. تاسو کولی شئ ډېر نور ایډیټینګ هم پکې وکړئ، هر ډول چې تاسو خوښ نور شیان پکې تاسو ډېر زیات ایډیټینګ کولی شئ. خو سمپل که تاسو غواړئ چې دغه ډول تصویر چینج کړئ، په دې ریپلیس اپشن باندې کلیک واخلئ، دلته بیا راشئ دغه ریفلیس ایمیج اپشن باندې بیا ورته کلیک واخلئ او تاسو د خپل موبایل ګالري څخه یو انځور عکس ورته انتخاب کړئ. زه مثلا راځم دغه یو عکس ورته انتخابوم، کله تاسو عکس انتخاب کړ دوستانو، اوس دغه تصویر اتوماتیک چینج شو. اوس تاسو راشئ د دې خواته سکرول کړئ، دغه ورته سایز چې کوم دی هغه دلته راکم کړئ. ګورئ په دغه طریقه تاسو کولی شئ دغه تصویر سایز کم کړئ. کله هم تصویر سایز کم کړو، اوس دغه تصویر دغه ځای سره داسې ولګوئ. ګورئ دا خو ولګېده. راشئ په دې کې تاسو چې د هر څه سره لګوئ، ګورئ که دغه لیکنه فونټ تاسو هر څه چینج کوئ، دلته باندې صرف کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیسته، اوس تاسو په دې کې بالکل تغیرات راوستلی شئ. که تاسو ډیلیټ کوئ، بالکل تاسو دغه کلیر کولی شئ، د خپلې خوښې بل څه تاسو غواړئ هغه پکې لیکلی شئ ډېر په اسانۍ سره. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ هر ډول ښایسته تمبنیل په خپل موبایل کې جوړ کړئ. نو دا و دوستانو د تمبنیل جوړولو طریقه چې مو تاسو ته وښوده. که تاسو غواړئ د تمبنیل اوس بېرته خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، نور چې څومره ایډیټینګ تاسو پکې وغواړئ، پورته خوا کې هم تاسو ته اپشن راځي، دلته تاسو ته ښکاري، او لاندې خوا کې هم دوستانو تاسو دلته زیاتره اپشن راځي، تاسو پکې بېلابېل ایډیټ کولی شئ. خو راشئ د سیو کولو لپاره په دغه اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک واخیسته دوستانو، بیا دلته راشئ په د سیو ایمیج باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک وکړئ، دلته بیا کاونټ ډاون راځي او 15 سکنډه به تاسو ورته انتظار کوئ. کله چې دغه پای ته ورسېږي، ممکن ستاسو په موبایل سکرین باندې یو نیم ایډ راشي، که ایډ راغی هغه به مو ته سکیپ کړئ.
کله چې ایډ راشي هغه په سکیپ کې به هغه ویډیو ایډز وګورئ. نو راځئ دوستانو دغه سیکنډونه دا د پای ته ورسېدل، هغه وروسته راشئ په دغه کراس اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیسته دوستانو اوس راشئ د تمبنیل په سیو اپشن باندې کلیک وخلئ. د تمبنیل به دوستانو بعضې وخت کې تاسو ته فیلډ راځي وایي تمبنیل سیو نه شو. که چېرته سیو نه شو دوستانو دغسې مشکل نه لري، دوباره هڅه وکړئ. که بیا هم سیو نه شو د دغه تمبنیل څخه یو سکرین شاټ واخلئ. کله چې سکرین شاټ واخیسته تاسو اوس کولی شئ بېرته دغه په دغه طریقې سره په دې کې بیا نور ایډیټینګ هم وکړئ، دا کرف کړئ، دغه تمبنیل څخه ترې کرف کړئ. نو په دغه طریقه تاسو ډېر ښایسته ایچ ډي تمبنیل په خپل موبایل کې جوړولی شئ. که د ویډیو خوښ شوي لایک یې کړئ، د نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پیج فالو کړئ. مننه.